تازه خبر جو بایډن یو ځل بیا د افغان ځواکونو په ملاتړ میدان ته راودانګل. تازه جو بایډن د افغان ځواکونو په اړه څه ویلي دي؟ طالبان څنګه د جو بایډن د دې خبرو په اورېدو ورخطا شول؟ نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. جو بایډن وایي باوري یم چې افغان ځواکونه به طالبان خامخا مات کړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن وایي باوري دی چې په افغانستان کې روانه جګړه به د افغان ځواکونو په بریا پای ته رسیږي او طالبان به سختې ماتې وخوري. جو بایډن تېره شپه ناوخته په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري کنفرانس کې د خبرو پر مهال ویلي چې د افغان ځواکونو ملاتړ پر خپل ځای دی او دغه ځواکونه کولی شي چې له خپل هیواد او خلکو دفاع وکړي. جو بایډن ویلي دی دوی د افغان ځواکونو روزنې، تجهیز د ماشینو ورکړي او نورو برخو کې د دوی ملاتړ ته ژمن دي او دغه ځواکونه کولی شي د طالبانو په وړاندې مبارزه وکړي. جو بایډن ویلي افغان ځواکونه پیاوړي دي، د دوی شمیر ډیر دی او دوی باید طالبان مات کړي څو افغانستان نور د دغې ورانکارې ډلې له شر څخه خلاص شي. هغه همداراز ټینګار کړی چې د افغانستان د وضعیت په اړه پوره معلومات لري او هره ورځ د پیښو جزئیات ورسره شریکېږي. نو له همدې امله دی ډاډه دی چې افغان ځواکونه به د طالبانو د تهاجمي بریدونو مخه ونیسي. جو بایډن ویلي چې په تیرو 20 کلونو کې پر افغان ځواکونو میلیارډونه ډالر لګولي دي او اوس د دوی مسؤلیت دی چې له خپل هیواد څخه دفاع وکړي. جو بایډن همداراز له افغان ځواکونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی او ترڅنګ د خپلو سرتیرو د ایستلو پر موضوع هم تاکید کړی دی. دوی ویلي دي چې په افغانستان کې خپل هیڅ سرتیری هم نه پرېږدي خو سیمه هم یوازې نشي پرېښودلی. د امریکا ولسمشر داسې مهال د افغان ځواکونو د ملاتړ او طالبانو د ماتولو خبره کوي چې دا مهال 8 ولایتونه د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوي دي او لا هم دغه ډله د پرمختګ په حال کې ده. شنونکي بیا له افغانستان سره د امریکا ملګرتیا ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د امریکا په وړو کې شګه ده ځکه خو طالبانو دومره پرمختګ وکړ. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.